امریکا غوندې کمزوري لوبډلې په نړیوال جام کې پاکستاني لوبډلې ته ستره ماته ورکړل. نن په نړیوال جام کې د امریکا او پاکستان لوبډلو ترمنځ یوه ډیره زبردسته خوندوره دوه اړخیزه لوبه ترسره شوه چې امریکایي لوبډله وتوانېدل په سوپر اوور کې پاکستاني لوبډلې ته ستره ماته ورکړل. د پاکستان او امریکا ترمنځ ډیره زبردسته خوندوره لوبه ترسره شوه. په خاصه توګه امریکایانو ډیره ښه لوبه ترسره کړه، خوندوره لوبه یې ترسره کړه. څومره چې یې صفت وسي هغومره به کم وي، ځکه یوه بهترینه لوبه یې ترسره کړې ده. په بالینګ او په بیټینګ کې زبردسته لوبه ترسره کړې ده. پاکستاني لوبډلې بیا غلطیانې وکړې. پاکستاني لوبډله ونه توانېدل چې په نړیوال جام کې سفر په بریا سره پیل کړي او سفر یې په ماتو سره پیل کړه. وروسته نو لوبه د هندیا سره ده. د هند سره هم لوبه ډیره زیاته مشکله ده، ځکه چې د امریکا لوبډلې څخه هم ماته وخوړل. نو د هند لوبډله ډیره پیاوړې لوبډله ده. د نړیوال جام د پیلېدو څخه مخکې پاکستاني لوبغاړو او کرکټ بورډ یې ویل چې د پاکستان فاسټ بالینګ په نړیوال جام کې تر ټولو لوبډلو بهترین فاسټ بالینګ دی. خو د پاکستان فاسټ بالینګ نن ونه توانېدی چې د 160 منډو څخه دفاع وکړي او د امریکایي لوبډلې مخ را وګرځوي تر څو هدف ترلاسه نه کړي. نو امریکایي لوبډلې په نړیوال جام کې بهترینه تاریخي لوبه ترسره کړه. پاکستاني لوبډلې ته یوه غټه ماته ورکړه او په نړیوال جام کې خپله دویمه بریا خپله کړه. امریکایي لوبډله چې په لومړي ځل نړیوال جام ته راغلې ده، د پاکستاني لوبډلې پر وړاندې د زبردسته لوبې وروسته یو ریکارډ جوړ کړ چې په نړیوال جام کې دومره غټو لوبډلو ته ماته ورکوي. دا شلوریزه کرکټ دی. هر څومره کمزورې لوبډله کولی سي چې زورورې لوبډلې ته ماته ورکړي. نو یقینا ښه کرکټ یې وکړي. څوک چې ښه کرکټ کوي هغه به بریا ترلاسه کوي. د دې لوبې په پیل کې امریکا لوبډلې د لوبې پچه وګټل، په خپله د پاکستان پر وړاندې د توپ اچونې پرېکړه وکړه. پاکستاني لوبډلې په ټاکل شوو 60 اورونو کې د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره 150 منډې جوړې کړې چې 160 منډې هدف شو. امریکا لوبډلې بیا یاد هدف په ټاکل شوو 60 اورونو کې مساوي کړ. لوبه مساوي شوه او په سوپر اوور کې پاکستاني لوبډلې ته 19 منډې هدف وټاکي. پاکستاني لوبډلې په سوپر اوور کې افتخار او فخر زمان راوایستل چې چاچا افتخار د یوې څلوریزې وروسته خپله ویکټ له لاسه ورکړل او وروسته نو شاداب خان راغلی چې هغه هم د یوې څلوریزې وروسته لوبه وبایلل. پاکستان په سوپر اوور کې یوازې 14 منډې ترلاسه کړې، په 15 منډو باندې ماته وخوړل او د نړیوال جام سفر یې په ماتو سره پیل کړ. د امریکا لوبډلې ټولو مینوالو ته دې مبارک وي. ښه کرکټ یې وکړي، بهترین کرکټ یې وکړي. څوک چې ښه لوبه کوي هغه به بریا ترلاسه کوي.